حقیقت دا دی کوم خلک چې له موږ سره د یو ځای کېدو هیلهمن نه دي او د همدې دنیا په ژوندانه باندې خوښ او ډاډه شوي دي او هغه کسان چې زموږ له نښانو څخه غافل دي د هغو وروستی استوګنځی به دوزخ وي د هغو ناوړو چارو په بدله کې چې هغوی د خپلې دغې ناوړه عقیدې او غلطې کړنلارې له مخې سرته رسولې او دا هم حقیقت دی چې کومو کسانو چې ایمان راوړی دی یعنی هغه رښتینولۍ منلي دي چې په دې کتاب کې وړاندې کړی شوي دي او غوره چارې سرته رسولي دي هغوی به د هغو رب د هغو د ایمان له امله پر سمه لاره وخوځوي له نعمت څخه په ډکو جنتونو کې به د هغوی لاندې ویالې بهیږي هلته به د هغوی نارې دا وي چې پاکې ته ای خدایه د هغوی دعا به دا وي چې سلامتیا دې وي او د هغوی هر وینا به په دې سره پای ته رسیږي چې ټوله ثنا ستاینه یوازې د الله رب العالمین لپاره ده